الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت چې په مسلمانانو باندې عبادات فرض کړي دي، د عبادات ټول په ترتیب سره دي چې کله هم انسان په ترتیب سره عبادت کوي دته به د هغه عبادت اجر ملوي، او کچري دا انسان د ترتیب خلاف چلیږي د موټیک ته عبادت کوي خو عبادت اجر بوته نه ملي. لکه مثلا د سحر 2 رکعاته مونږ فرض، د 2 رکعاتو فرض په ځای باندې د 3 رکعاتو وکړه په ترتیب یې ونه کړ مونږ به وشي د خپل د 2 په ځای 3 رکعات سره فرض وکړه خو شي نه ترتیب ولې دې ترتیب باندې نه شي. همدغه رنګه الله رب العزت د ذل حج لومبۍ 10 ورځې فضیلت ورایي دي، او قرآن کریم کې الله رب العزت د هغه 10 ورځو باندې قسم خوري، او قسم څه خوري؟ والفجر وليال عشر، والفجر وخت په سحر کې قسم خوري، وليال عشر کم شپې 10 شپې هغه 10 شپې کم د ذل حج. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ورځو شپو معمولات هم داو چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې په کثرت سره روزه کوي، او دا د ډېر اهم ایام. حدیث شریف کی راضی حضرت ابو هريره رضی الله عنه یو روایت منقول دی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې د رمضان المبارک نه بعد د ټول نه فضیلت ولا ورځې شپې چې هغه د ذل حج ربی لسر شپې. اوس د عمبی ذل حج ربی لسر ورځې چې دي هغه سره د انسان د اعمالو لپاره ماتابه چې کله ذل حج میاشت شروع شي د ذل حج په میاشت کې به ټول خلک خپل دې تکل کوي یره چټي به راته څنګه ملوي کسانو ته چټي ملایي یره سروې به څنګه وي ټول بس تکل کوي. الله رب العزت دتا یو فریضه د باندې مخه ته هیڅ دا هغه فریضه د فرضي او تماشا ته ما جوړوي ځکه الله رب العزت تاسو باندې قرباني واجب کړی دا، او د قرباني د وجوب څخه شرایط د قرباني د وجوب څه شرایط کچری تاسو د قربانۍ د وجوب د شرایط خیال ساتئ
نو الله رب العزت واستاسو د قرباني خپل دربار عالی کې قبول منظور کړي. لومبه دغه شرط دغه چې د قرباني د لپاره دی قرباني اخلي، نو قرباني کې با د دې سیز نیت کې چې دا صرف او صرف د وحده ولا شریک لپاره د خپل د الله رب العزت حکم کې ما طرف ته کوم متوجه دي د هغه ادا کولو لپاره. او کچري ته دا نیت کې یره چې په دې کې وخت ډیر دا خپل له د سر ټیک ته د ټول خپل والا د ټول سرب والا ټول مزیدار والا یا د شریعت وی سروې دی واغستو، نو بیا ځان سره عادت کا سچل کا ځان سره عادت کا رسول دیو ساتلې نشي کس لای په ساتلو باندې ورکا پیسې ولا ورکا. دا رنګه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې په دې ایام کې الله رب العزت ته ټول نږدې محبوب عمل چې کوم دی هغه قرباني کول دی. په دې 10 ایام په دې 10 ورځو کې قرباني کول دی. بیا دین کم درجه والا روزه ده، بیا د دین کم درجه والا سره نیکی کول. دا درې اعمال جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. او هغه درې اعمال چې په ترتیب سره وي نو دا انسان کامیاب دی. خبرې ته سوچو ذل حج میاشت راشي د حجیانو لپاره د مناسک حج ترتیب شروع شي. د عرفه پرز باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه نیولې. او حدیث شریف کې راځي چې کوم سړی د عرفه پرز روزه ونیسي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن ماجه کې او ترمذی کې ابو داود کې یو حدیث مرفوع منقول لري چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی بدا هغه انسان نه وکاله الله رب العزت ګناهونه لري چې شوی کال ګناهونه الله معاف کړي، روان کال ګناهونه نه خدای بچ کړي. معلومه ده چې الله رب العزت هدایت کله انسان ته ورکړي د نیکی هدایت الله رب العزت ورکړي. کله هم یو انسان نیک عمل کوي د رب العالمین په توفیق سره کوي، ولومبه عمل بدا انسان په خپل بنیاد باندې هغه څنګه مثال لرو چې څنګه کور کې وي بانګ आवाज واوري زرا او تاسو ته دمو کې دا ټول به ښه عمل الله رب العزت به طبيعت توفیق درکړي چې ما ته دراوس خپل کور ته به راغلي خپل کور ته به دې راغلي. او کچري دا نه داسې بدعملي یا داسې ګناهکار شوی وي چې الله تعالی په خفوي، الله رو یاد ساتي چې انسانانو کې د رسول خفه شي یعنی کوته نه پریږدي، الله به دې احسان کړی. دوستانو عزیزانو عرض مې داو چې مخکې به خلک حج ته تلل 2 میاشتې 3 میاشتې به پې لګېدې، احرام به تړلو، میقات به ځان لو، ټول ترتیب ډېرې سختې وي. دغه رنګې د اوبو په جهازونو کې بدلل، په بسونو کې بدلل او ډېرې لږې تندې سختې به تېرولې. او حج له بدلل څه له بدلل؟ حج له بدلل. حج فریضه به نه پرېښوده، ځان به ولو. او نن سبا بس جاز کې کېږي، بس خپلې لاړ شي، میقات باندې تېرېږي، میقات نه مخکې بل احرام وتړي او حج ایام کې راشي. بیا د قربانۍ دیت الله رب العزت ټیک ته دی قرباني کوي، او د قربانۍ شکر او نذرانه دا ده چې کله انسان الله رب العزت دې طرف ته حکم متوجه شي دی انسان طرف ته، نو دا انسان د عملی عبادت چې کوم دی بدني عبادت دې روزي ونیسي، خپل بدن کم عمل دې هغه ادا ولوی اختر کې وته الله رب العزت مالی عبادت متوجه شي ورته چې خپل مال نه قرباني ورکړه، خپل مال نه قرباني ورکړه.
هلته کې لومبه دا وړوکی اختر کوم حکم چې دی هغه بدني عبادت او په لوی اختر کې کوم حکم دا د الله رب العزت متوجه کیږي هغه مالی عبادت طرف ته متوجه او کچری دا انسان هغه پای تکمیل تر رسي مسلمانانو لپاره دا ضروري دی چې په خپل وخت باندې عبادت خپل وخت باندې کوي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې دا قربانی کول د الله رب العزت په دربار کې نذرانه پیش کول دي چې کله هم یو انسان د لسمې یو لسمې دولسمې ذل حجې باندې قربانی کوي د الله رب العزت په دربار کې دغه نذرانه پیش کوي دی الله رب العزت دو عبادتنا او دو عظمتنا هغه ادا کوي لومبه عبادت د الله رب العزت د حکم تابعداري کوي زم چې دې کوم وینه توي د الله رب العزت په دربار کې د وینه توي ول د الله رب العزت په دربار کې هغه مقبول ګرځي هغه به الله مقبول ګرځیدل وی چې د الله رب العزت په حکم پورا دی چلی الله رب العزت حکم مصاده سروي بچ علاله سروي د علاله ول طریقه دادا سروي دی وتړلو سمدل ولو قبلې ته ولا مخکو چاړه پر راکاږي نو بسم الله الرحمن الرحیم بنوي اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين دعاء بسم الله الله اکبر هو بسم الله الله اکبر ذل الحج په ایام کې مسلمانانو طرف ته چې کوم اعمال متوجه کیږي تکبیرات تشریق دي تکبیرات تشریق ویل هر مؤمن مسلمان باندې واجب حدیث شریف کې راځي چې کله هم یو انسان تکبیرات تشریق وایي الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد دې سره فرشتي یو ځای وایي چې کله دا انسان یوازې ناشتي او دې دغه تکبیرات تشریق وایي دې سره فرشتي یو ځای وایي دې انسان ته پته نه لګي یو بل حدیث شریف کې راځي چې الله رب العزت په نظر کې دا سړی ډېر زیات دي الله رب العزت په دې له سورغه باندې قسم خورلې دی قرآن کریم کې ذکر راغلی دی د غلس رزق قیمتي سرمایه د الله رب العزت د طرفه مونږ ته عطا شوې ده هغه مونږ په لهویاتو کې په لغویاتو کې په منډو تړلو په چغو سرو کې تیر سره قرباني ورځ شپې راشي څه چل وي چې سروي مروي اغستی ماشوان له پړې ورکړي او څه چلې پورا کلیره کې یو ریل سل چلی پړې ولې ولاس کې ورکړي سب ور پسې شاته یې سب د مخ کې سب د روستي چار چا میرا ور پسې منډه وسره څه چل لکه ویل کې ګرځو چې خپې آزاد شي څه آزاد شي خپې آزاد بیا هغه سروي د دې ماشومان د چغونه چې وسی او تختی یا پړې وشته یا ماشومان کوي خلق کوي دې واقعیت دا سره راغله یا ما په زیرا منډه کې وستان چې قرباني وشوي ته کوم الله راي په دغه خواص نه کوي استقام سوچ ته دا سیار کوي لوی بګي وسره دي مشرات بګي وسره دي چې دا څه کوي یو ټیک ته مجبوری دی یو ځای نه بل ځای ته پوزي درځانه ما ذکر کې تاسو جواباسه یو دا چې نه پیټوي دا کوم ځای کې د پنجاب کې یو ځای بل ځای دا چې کوم داري واجونه ترتیبونه دا پرې مری ده ګوره یو خبره یاد ساتئ زموږ د خلکو د ذهنیت جوړ دی چې د حج عمرې ناراضي نو د ګرډ نه موته ډولۍ جوړه کی او چې کله قرباني سروي راولي نو ډولۍ به جوړه کی نو ټیک ته هغه الله رب العزت حکم تابعداري کړی دا یو عبادت کړی دا الله رب العزت حکم تابعداري دا الله رب العزت طرف امر د قرباني یو تابعداري دا یو عبادت ته بیا دا څه وکړي چې کله مستزي راځي بیا خپل ځان ته ژوندۍ مونډي اچوي او بس بیا دا ستاسو عزیزانو دا چې الله رب العزت د طرفه چې کوم عبادت مسلمانانو باندې فرض شوی دی یا واجب دی د دې داسې ټوکې استهزاء خندا دا ګوره خوشحالي نه ګوره دا ګوره ټوکو خندا او استهزاء
ځکه یو حدیث کې نه دی راغلی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ایسای کې د دې حدیث نه دی محفوظ چې یو سړی د عمرې نه راځي یا د حج نه راځي یا ته د قربانۍ سروي راولي ټول داسې سم پرېری زونډي مونډي داسې نه وته واجب دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت د ذل حجې دا لسر لومبۍ لسر رزي چې دي په دې کې الله رب العزت د یکم ذل حجې نه والی او د 10 ذل حجې باندې چې دا غي انتها کیږي د دې په 12 میاشتو کې د کال په 12 میاشتو کې ډېر اوچت حیثیت دی ځکه په 13 سپاره کې سورې فجر ابتدایي آیتونه راغلي دي والفجر وليال عشر په دې کې الله رب العزت د لسو شپو قسم خوري او الله رب العزت خلق ته دا یقین ورکړي الله رب العزت سکار دی چې چاته یقین ورکړي والفجر وليال عشر یا والشفع والوتر دا ولی الله رب العزت دا رز شپې دومره محبوب دي چې په دې رزو کې کله هم یو انسان څه عمل کوي چې الله رب العزت هغه خپل مقربین او بندگانو کې شامل دي ترغیب الترهیب کې یو حدیث کړه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د ذل حجې پر ورځ شپو کې په ایام کې چې کله هم یو انسان نفلی عبادت ډېر کوي روزي نیسي دغه رنګ تکبیرات تشریق کوي الله رب العزت ډېر دې حد خوشاليږي یو بل روایت کې کتلی دي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دي چې نه ذل حجې باندې کله هم یو انسان روزه ونیسي او بیا د تکبیرات تشریق اهتمام کوي نه هم ذل حجې باندې سحر د مز نفس د فرض مز نفس تکبیرات تشریق شروع شي الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد هر نارینا زنانا باندې دا ویل واجب دي یو پیرا ویل واجب دي مز نو شو ځان لمس کې نوم بوي دغه رنګ کور کې مس کې نوم بوي ډېر داسې خلک دي کورونو کې زنانه دي هغه دې پته نشته چې دا ویل واجب دي بیا چې کله مسله راشي بیا یو تاسو کوي دا خبره ځان سره یاد ساتئ چې په هر نارینا زنانا چې کوم بالغ وي په هغه باندې تکبیرات تشریق ویل د فرض مذنبات دا واجب دي دا بخامخا وای ځکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی کم سړی تکبیرات تشریق د فرض مذنبات نه وای نه دی ګناهګار دی د سره دی ګناهګار الله رب العزت د طرفه کوم حکمونه مونږ طرف متوجه کیږي دغه غوړې پابندي نه کوي چې کوم سیس کوم حکم متوجه نه وي کوم نکاري هغه بکو کوم د رب العالمین د طرفه کوم حکم متوجه هغه باندې عمل ما غرض یو خبره کول ورته کې اکثر خلک دا تاسو کې استاد موږ میداسي یا د نور د موږ معاملاتو کې یا د تنن د پور یو کسرانه وي استاد زمان لین دین اسلام منافی دی او کنه دین اسلام کې هو بیان یا ای الذین آمنوا ای ایمان ولو چې کله تاسو بیا کوي پسند کوي دا ټول ترتیب دا ټول سبق چې الله رب العزت قران کریم کې مسلمانانو ته بیان کړی خدا مسلمانان دین اسلام سوره منی صرف قول او داس قران تلاوت ذکر اذکار دا د دې لپاره دین ته نور په دین کې د دې لپاره صحیح څه نشته ولا به کېږي نه هي دا پته نشته چې الله رب العزت د حکم پابندي په کوم وخت کې څنګه کوي د رب العالمین بندگی څنګه کوي نن سبا هر انسان ځان ته انسان وایي خو بنده ځان ته نه وایي چې څنګه رب العالمین بندگی کول ضروري دي انسان خو هر انسان ځان ته غیر مسلم ته وایي هغه وایي چې زم انسان بندگی کول د رب العالمین په صحیح معنی کې داسې بندگی کول دي چې د رب العالمین ته انسان قربت حاصل کله مسلمان لاس وجد کې د ځمکې فیصله د هغه مسلمان د لاس د وچتلو د وجه الله رب العزت کوي دا انسان رو د رب د رحمت نه د رب د رحمت د صادق نه لري کی
که دعا کوي نه قبلېږي، که مونځ کوي نه قبلېږي، که ذکر اذکار کوي نه قبلېږي، که تلاوت کوي نه قبلېږي. وجه څه ده؟ وجه د ټولو نه غټه وجه دا ده چې په نیتونو کې کوټ راغلی دی، په زړه کې کوټ راغلی دی، جسم کې د انسان په زړونو کې هغه اخلاص ختم شو. ځکه وایي فقهای کرام فرمایي که چېرې قربانۍ دپاره اووه کسان راجمع شوي او قرباني کوي، یو کس پکې د غوښې نیت وکړه، د ټولو قرباني لاړه سره یې وخوړه، ټولو کسانو لاړ وخوړه. وجه څه وجه؟ دلته کې صرف او صرف نیت دی. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قرآن کریم کې د الله رب العزت فرمایي لن ينال الله لحومها، ستاسو غوښې الله رب العزت طرف ته نه رسي، ولا دماؤها نه مو وینې رسي، ولكن يناله التقوى، ستاسو چې کومه پرهیزګاري ده، کوم اخلاص دی، کوم نیت دی، هغه الله رب العزت طرف ته رسي، هغې په بدل کې تا ته الله رب العزت اجر ورکوي. ما تېره جمعه هم ویلي وو، کېدای شي درس کې به ویلي، مخکینی امتونو چې به کله قرباني وکړه، د اسمان نه به اور راغی، قرباني به وسوځوله، خبره ختم. په دې امت ته الله رب العزت دا فضیلت ورکړی دی چې دی قرباني وکړي، نو هغه قرباني د هغې غوښه خپله خوړی شي. د ټولو نه احسن طریقه دا ده چې کله هم تا قرباني وکړه، د قربانۍ د غوښې درې حصې کړه. لومبې د فقراو او مساکینو دپاره، دویم د اقرباو د رشتهدارانو پړوسیانو او ګاونډیانو، دریم د خپل ځان دپاره. دا د ټولو احسن طریقه ده. وجه څه وجه ده؟ په دې کې ته د مسلمانۍ، د ورورولۍ، د اخوت، د مینې محبت د دې پیغام ته ټولو خلکو ته ورکوي. اختر کې ته خلکو سره میلاوېږي، خلکو له مبارکي ورکوي، لاس میلاوې، د ټولو خلکو سره میلاوېږي. وجه تسمیه څه ده؟ وجه څه وجه؟ الله رب العزت په دربار کې دا کوم عبادات کړي دي هغه مقبول وي، د الله باندې ځکه خوشحالي راوستي. قربانۍ په ورځ باندې الله رب العزت تا باندې ځکه خوشحالي راوستي، دا ته الله رب العزت ځکه خوشحالي راولي چې دلته کې ته د مال قرباني ورکړې، هلته کې تا بدني عبادت کو، دلته کې به ته مالي عبادت. او که چېرې یو انسان دی هغه ډېر بېوسه ده، دا نه چې دا باندې د اختر مونځ فرض نه دی، واجب نه دی، دی به د اختر مونځ کوي، الله رب العزت ورته وس طاقت ورکړي کوي. او انسان د الله رب العزت د زړونو ارادې ته ګوري. اوس هغه ورځ یو کس راغی ما ته وایي استاد چې دا خلک قرباني کوي، د قربانۍ په ځای باندې دا کمې پیسې چې دي دا چې ته غریب او فقیر او مسکین له ولې نه ورکوي، په یو رفاهي اداره کې ولې نه ورکوي، په دې ځای کې ولې ورکوي؟ ګوره تا به الله رب العزت حکم متوجه دی، څه د الله رب العزت حکم درته متوجه دی، ته د الله رب العزت حکم طرف ته ګورې چې رب العالمین د طرفه ما ته کوم عبادات متوجه دي، زه به لومبې عبادت کوم، زه د رب بنده یم، زه د خلکو بنده نه یم. او که چېرې ته د رب د بندګۍ اظهار په عمل سره کې، بیا ته کامیاب یې. ما تا په دنیا کې کوم عمل کوو، د ښودنې دپاره کوو، د څه دپاره کوو؟ ښودنې دپاره. او که چېرې ما تا د ښودنې دپاره کوم عمل کوو، تاسو ما ته دا ووایئ چې هغه ریا او کاري رانه ده. من صلی یرایي فقد اشرک، چا چې په ریاکارۍ سره مونځ وکړو شرک وکړو. دوستانو عزیزانو عرض مې دا دی چې الله رب العزت مبارک ایام ورځې شپې راوستي دي، په دې کې د مسلمانانو د پیغام دا دی چې دوی به د حاجیانو سره مشابهت کوي. یکم ذی الحجه راله، حاجیان نه نوکونه کټ کوي، نه ویښته کټ کوي، نه برید کټ کوي. دغه رنګې فقهای کرام فرمایلی دي چې د حاجیانو سره مشابهت شروع کړي انسان، یا الله رب العزت ورته خامخا اجر ورکوي. ترغیب الترهیب کې لیکلي دي چې کله هم انسان ذی الحجې میاشت شروع شي، مسلمان ذی الحجې میاشت شروع شي او دې د دې خبرې ځان پابند کړي چې یاره هلته کې حاجیان
د الله رب العزت عبادت کوي دغه رنګ د الله رب العزت حکم ځان تابعدار کړی دی دغه رنګ زم د الله رب العزت ځان د حکم تابعدار کړم امید لرم چې الله رب العزت مخامخا وتاجر انسان منتجب حدیث شریف کې راځي من تشبه بقوم فهو من چې کوم قوم سره مشابهت کوي الله رب العزت په پاک قوم کې فاسد ما خلقو سره به حشر کوي ما خلقو سره بستا مناسبت لري او کچره هم په دنیا کې تدا اراده کې چې زیرا زده نیک یم او کارونه نیک نه او تدا اراده کې چې زده ډیر علامه یم مفسر یم محدث یم او عمل او طور طریقې ناشته پاسته دا غي په طریقه باندې نه حاشا وکلا ډیره مشکله ده چې تا بیا هغه سره مشابهت راشي او دا غي طور طریقې استاد تاسو اکثر تاسو ولیدلی د خپل والدین چې د خپل اولاد له تربیت کوي نو تربیت ولا څنګه کوي تاسو ولیدل په معاشره کې په کور کې هر ځای کې د ادب ترغیب ورکړي د خوراک سکاک څخه ترغیب ورکړي د ناشته پاسته ترغیب ورکړي ځان سره راولي مسته ودرای دا وته نو چې وګورېګا د موضوع کا چې خپل څنګه عمل کوي بچي وته ګوري ما کشان عمل هم دا رنګ چې څنګه بچي تا ته ګوري په عمل باندې راضي هم دا رنګ چې مسلمانان د عمل په لار باندې خپل څنګه چلیږي الله رب العزت په رای راس باندې راولي او کچره دای مسلمانان د عمل د لارې نه او فیدل د وحده ولا شریک د لارې نه او فیدل د ډیر ګرانه د چې بیا سمې لارې طرف راشي الله رب العزت ممتاز له باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين